Afghan English Academy. السلام علیکم ملګرو که چیرې تاسو غواړئ یا خلک حیران کړي په خپله انګلیسي سره نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه چې زه به ستاسو معمولي انګلیش به ښه انګلیش ته تبدیل کړم ډېره بهترینه ویډیو د ملګرو تر اخره پورې وګورئ چې ستاسو انګلیسي ډېره زیاته بهتره شي او دا ویډیو هم سره لایک یا چینل هم سره سبسکرایب کړئ داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره نو ملګرو ویډیو شروع کوو ملګرو مخکې به تاسو ویلې چې زه ډېر وږی یم دا به تاسو په انګلیسي کې داسې ویلې چې I am very hungry مطلب زه ډېر وږی یم څه دی نو دا معمولي انګلیش دی که چیرې تاسو غواړئ خپله انګلیسي اډوانس کړئ او ښه یې کړئ یا خلک حیران کړئ نو تاسو به له دې نه وروسته داسې ووایه چې I am starving دې مطلب دا دی چې زه ډېر وږی یم څه دی دا یوه ښه انګلیسي ده او باید تاسو له دې نه وروسته همدغه امپلیمنټ کړئ په ځان باندې ملګرو مخکې به تاسو ویلې چې دا ډېر اسانه دی څه دی په انګلیسي کې به څنګه وایو this is very easy نو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایه چې this is a piece of cake مطلب دا ډېر اسانه دی څه دی نو باید تاسو دغه استعمال کړئ دغه جمله دا ډېر اډوانس جمله ده ملګرو بل یو دی زه اوس ډېر مصروف یم څه دی دا مخکې موږ داسې ویلې چې I am busy right now مطلب زه اوس ډېر مصروف یم خو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ چې I am tied up at the moment دې مطلب دا دی چې زه ډېر مصروف یم اوس ملګرو بل یو دی زه په دې کې دلچسپي نه لرم I am not interested څه دی دې مطلب دا دی خو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ چې it's not my cup of tea it's not my cup of tea دې مطلب دا دی چې زه په دې کې دلچسپي نه لرم څه دی نو دا ډېر مهمې جملې د ملګرو حتما یې زده کړئ او ډېر اډوانس انګلیش دی څه دی په دې سره به ستاسو انګلیسي ډېره زیاته ښه کېږي ملګرو بل یو چې دی د هغه دا دی ما تېروتنه وکړه یا ما غلطي وکړه څه دی مخکې مونږ ویلي که نه I made a mistake مطلب ما غلطي وکړه خو له دې نه وروسته داسې ووایه I messed up مطلب ما تېروتنه وکړه یا ما غلطي وکړه ملګرو بل یو چې دی که نه هغه دا دی you did a good job مطلب تا ډېر ښه کار وکړ پوه شولې مطلب یو څوک یو ډېر ښه کار وکړي که نو ته ورته وایې که نه شاباس تا ډېر ښه کار وکړ مخکې موږ ورته ویلي چې you did a good job خو نه له دې نه وروسته باید تاسو دا ورته ووایه چې you nailed it مطلب تا ډېر ښه کار وکړ څه دی نو باید تاسو دا استعمال کړئ ملګرو بل یو چې دی هغه دا دی چې ما په بشپړ ډول غوږ نیولی دی څه دی مطلب ما تا ته غوږ نیولی دی I am listening to you مخکې موږ دا ویلي چې ما تا ته غوږ نیولی دی څه دی خو له دې نه وروسته باید تاسو دغه جمله استعمال کړئ چې I am all ears نو دې مطلب دا دی چې ما تا ته په بشپړ ډول سره غوږ نیولی دی څه دی نو دغه جمله باید تاسو استعمال کړئ بل یو دی ملګرو که مرستې ته اړتیا لرئ نو راته ووایه څه دی let me know if you need help څه دی مخکې موږ داسې ویلې خو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ چې feel free to reach out if you need help څه دی نو څومره ښایسته جمله ده feel free to reach out if you need help که مرستې ته اړتیا لرئ نو راته ووایه باید تاسو دغه جمله استعمال کړئ بل د ملګرو موږ سره I agree with you زه له تا سره موافق یم چې کله موږ له یو چا سره په یوه خبره کې موافق یو که نه نو موږ ورته وایو چې I agree with you خو له دې نه وروسته باید تاسو دا ورته ووایئ چې I am on the same page as you دا باید تاسو استعمال کړئ د دواړو مطلب یو شی دی بل د ملګرو موږ سره زه به یې هڅه وکړم مطلب زه به کوشش وکړم یا زه به یې هڅه وکړم نو مخکې موږ ویلې چې I will try to do it مطلب زه به هڅه وکړم چې دا وکړم که نه نو دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ چې I will give it a shot مطلب زه به هڅه وکړم چې دا وکړم دې مطلب دی ملګرو بل یو چې د هغه دا دی I need to go now زه باید اوس لاړ شم څه دی نو مخکې موږ داسې ویلې اوس به داسې وایو I have to take off now مطلب زه باید اوس لاړ شم ملګرو بل یو چې دی هغه دا دی چې زه په بیړه کې یم یا زه په جلدي کې یم څه دی مخکې موږ ویلې چې I am in a hurry زه په بیړه کې یم خو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ چې I am in a rush مطلب زه په جلدي کې یم زه په بیړه کې یم بل د ملګرو موږ سره I have to study زه باید مطالعه وکړم ګوره څومره اسانه غوندې جمله ده خو داسې تاسو غواړئ که نه خپله انګلیسي باندې خلک حیران کړي او ډېره ښه انګلیسي ووایه نو تاسو به داسې ووایئ چې I have got to hit the books مطلب
زه باید مطالعه وکړم دا همدې مطلب دی څه دی نو په جمله کې ډېر زیات فرق دی بیا تاسو دا استعمال کړئ ښه انګلیسي بل د ملګرو موږ سره I understand now زه مطلب زه اوس پوه شوم زه اوس پوه شوم نو تاسو باید داسې ووایئ چې I got it now I got it now مطلب زه اوس پوه شوم څه دی بل د ملګرو موږ سره زه ښه احساس نه کوم څه دی مطلب طبیعت مې ښه نه دی ښه احساس نه کوم نو مخکې موږ ویل چې I don't feel well څه دی نو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ چې I am feeling under the weather I am feeling under the weather مطلب زه ښه احساس نه کوم څه دی دا ډېره ایډوانس انګلیش ده بل د ملګرو موږ سره let's meet tomorrow راځئ چې سبا سره ووینو یعنې سبا سره ملاقات سره وکړو څه دی نو باید تاسو داسې ووایئ چې let's catch up tomorrow let's catch up tomorrow د meet پر ځای به تاسو catch up استعمال کړئ څه دی دې مطلب دا چې راځئ چې سبا سره ووینو یا سبا سره ملاقات وکړو بل د ملګرو موږ سره I am leaving now زه اوس ځمه نو له دې نه وروسته داسې ووایه چې I am heading out now I am heading out now بل د ملګرو موږ سره I will think about it I will think about it مطلب زه به په دې فکر وکړم څه دی زه په دې باندې مطلب سوچ وکړم فکر باندې وکړم نو مخکې تاسو داسې ویلي اوس به تاسو داسې ووایه چې I will give it some thought I will give it some thought مطلب زه به په دې فکر وکړم بل د ملګرو موږ سره please come here مهرباني وکړئ دلته راشئ نو څومره اسانه ده تاسو به داسې ووایه could you come over here مطلب مهرباني وکړئ دلته راشئ څه دی یا آیا تاسو کولی شئ چې دلته راشئ دواړه مطلب ورکوي څه دی بل د ملګرو موږ سره I am tired of this زه له دې څخه ستړی شوی یم نور څه دی نو باید تاسو داسې ووایه چې I am fed up with this